څوک چې د جمعې په ورځ د سورة الکهف تلاوت وکړي، د جمعې په ورځ سوره کهف ولولي، اضاء له من النور ما بین الجمعتین، د یوې جمعې نه واله د بلې جمعې پورې به د مخې ته یوه رڼا ولاړې، د یوې جمعې نه واله بلې جمعې پورې به د مخې ته یو نوري رڼا وي. د فتنو دور دی او ټیم په ټیم فتنې راوځي. نو چې څوک د سوره کهف تلاوت وکړي نو د یوې جمعې نه واله بلې جمعې پورې به د مخې ته یو نور وي. هغې نور په وجه به الله حفاظت کوي. ډېرې فتنې راوتو واله دي او ډېرې فتنې راووتلې. نو چې د جمعې په ورځ باندې د سورة الکهف تلاوت کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه کرامو ته فرمایل ان لله اهلین من الناس، په دې خلقو کې بعضې خلق د الله اهل دی. د مخ د ځمکه کې ان لله اهلین من الناس، بعضې خلق د الله اهل دی چې هغې ته اهل الله ویلی کېږي. نو قالوا من هم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. صحابه کرامو تپوسو کو د الله حبیبه د اهل الله څوک دي؟ په مخ د ځمکه اهل الله څوک دي؟ الله والا څوک دي؟ مونږ به اهل الله څنګه پیژنو چې په مخ د ځمکه الله والا څوک؟ وی اهل القرآن هم اهل الله، د قرآن خاوندان دا اهل الله دي. چا لاس کې چې قرآن یو، چا سینه کې چې قرآن دی. اهل القرآن هم اهل الله وخاصته، دا د الله اهل دی او دا د الله خاص بندیان دي چې په مخ د ځمکه ووینئ چې د هغې نسبت د قرآن سره دی. دغه اهل الله دي چې د هغې لاسو کې قرآن دی، هغې بل ته قرآن ښیي او خپله قرآن وایي. اهل القرآن هم اهل الله وخاصته، دا اهل الله دي. په مخ د ځمکه اهل القرآن چې ووینئ دا اهل الله دي. دا الله والا خلق دی. ګورئ دا الله والا خلق دی. علما هغه خلق دی چې احادیث و مبارکو کې راځي چې قیامت په ورځ به الله د عالم سید تلی، د شهید به وینه تلل شي. شهید قرباني ورکړې ده د خپل ځان، نو د شهید به وینه تلل شي او د علماو به الله د قیامت په ورځ سیانې تلی. د عالم به صحیح، د قلم صحیح به الله تلی او دا به په تله د نیکو کې تلی. دا به د نیکو په تله کې به د عالم د قلم صحیح تلل شي.